نوجوان پلار روان دی. رابعیه بصریه رحمت الله علیه ورله مخې له ورله هغې ځوان په سر باندې پټۍ داسې تړلي دی، سر یې تړلی. رابعیه بصریه رحمت الله علیه ورته وایي دا سر دې ولې تړلی دی؟ وی په دې سر مې دړ ځکه مې تړلی. وی څومره موده پس دې په سر دړ راغی؟ وی 40 کاله. وی ښه 40 کاله الله صحت درکړی او په سر دې دړ نه و، نو تا د شکر پټۍ په سر تړلی و چې 40 کاله پس د سر دړ راغی نو د ناشکرۍ پټۍ لګېدلې ده چې هر سړي ته پته ولګي چې ګورې زما په سر دړ دی، ګورې خبرې به راسره ډېرې نه کوي. نو 40 کاله چې د سر سمو نو تا یوه ورځ د شکر پټۍ تړل. مونږ بندیانو باندې یو ورځ د شکر پټۍ مخې ته راغله چې مونږ یوه پټۍ تړلي چې د هغې نه خلق دا معلومیږي چې دا زه د الله شکر ادا کوم چې دومره موده وشوله چې الله روغ صحت راکړی. نو 40 کاله پس په سر دړ راغی نو د ناشکرۍ پټۍ کولو لګېدلې ده، او 40 کاله چې په سر دړ نه و نو تا د شکر پټۍ نه تړل. نو د الله تبارک وتعالی بلا احسانات دي په مونږ او تاسو باندې چې د دې شکر ادا کوو. تاسو اندازه والئ اوس چې دا بجلی لاړه شي نو څومره تیاره راشي، سړي ته د بجلی څومره احساس کیږي چې راشي بنده څومره خوشحاله. دا یو مصنوعي رڼا ده او الله تبارک وتعالی چې هر ورځ دا انور راخیږي د ماښامه پورې، دا څنګه رڼا ده؟ هر ورځ رڼا څومره کولو روښانه، بیل پکې اغسته نشته دی، چا نه د بیل مطالبه نه ده کړې او روښانه رڼۍ هر ورځ. ما تا یو ورځ شکر ادا کړی چې الله شکر دی چې د دې انور په مونږ ټیکس نشته دی، د دې انور زمونږ نه څوک پیسې نه اخلي. د دې رڼا څومره ښکلې رڼا هر ورځ راخیږي، د ماښامه پورې ستا د بجلی نیټ بند، ځکه د انور رڼا شته دی او داسې رڼا ده چې په هر ځای کې او په هر ګوټ کې رڼا. نو دا څومره د الله فضل او احسان دی چې الله تبارک وتعالی ځکه قرآن کې ویلي وجعلنا سراجا وهاجا. زما یو انعام ګورې انور هم دی چې یوه ځلیدونکې ډیوه مې دله درکړې، یوه ځلیدونکې او پړقېدونکې او روښانه ډیوه مې درکړې ده چې هغه پړقېږي، هغه روښانه ډیوه. نو ای بندیانو تاسو ولې د دې شکر نه کوئ؟ نو چې معمولی تکلیف راشي نو مونږ ټول بیا د الله ناشکري ادا، مونږ ټول باران دپاره څومره دعاګانې کوو. نو چې کله باران وشي چا دا دعا کړې چې یا الله ستا شکر دی، چا 2 رکعته مونځ کړی دی چې الله شکر دی چې هغه د تکلیف حالت تې زمونږ نه لر کو، الله مونږ باندې د ښکلې ورځې شپې راوستلې. نو عمر له آرام او آرام خو چې کله پې لږ غوندې تکلیف راولمه نو دی بیا ناشکري کوي او ناامیدي کوونکی دی. نو د الله تبارک وتعالی په مونږ باندې بلا احسانات. د ړوند نه تپوسو کوئ د سترګو څه حال، ړوند کښېنه ووایي پړه دې څه ارمان. ړوند به وایي چې 1 روپۍ دې نه وې خو چې یو ځل مې الله دا سترګې کولو کړی چې ما دا نظام ولیده، ما د جومات نوم اورېدلی خو لیدی خو مې نه دی، ما د موټر نوم اورېدلی دی خو لیدلی خو مې نه دی چې دا به څنګه، ما د مور نوم اورېدلی دی خو ما خو مور لیدی نه ده چې مور به څنګه، ما د پلار نوم اورېدلی خو ما پلار لیدی نه دی. دا خو هغه په ذهن کې یو شکل جوړ کړی دی دی پلار لا دی مور لا. نو د ړوند نه تپوسو کوئ د سترګو څه قدر شته که نه؟ سترګې یو نعمت دی که نه دی وایه؟ نو تا ته به د دې سترګو احساس وشي چې دا څومره لوی نعمت الله درکړی دی. ځکه الله وایي انسان ته ولې زما خلاف ولاړې؟ ما غرک بربک الکریم، ته د دې کریم رب په باره کې چا دوکه کړی؟ صرف دی اندامونو ته دی وګوره تو ځان له سوچو که څنګه جوړ په جوړ دی. دا که دا یو لاس اوږد وي یو لنډ دی نو بیا یوه خپه لږه اوږده وي او یوه لنډه وي څه حال به و؟
یوه سترګه لږه غټه وې او بله لږه وړه وې، څه حال به و؟ بیا به تا اندازه اغوستې وه، نو داسې ښکلی جوړ په جوړ او داسې پیون په پیون داسې برابر مې پیدا کړی. نو ما غرک بربک الکریم، ته زما په باره کې چا دوکه کړی؟ ته ولې زما ناشکری کوې؟ ته د احساناتو ته زما نه ګورې؟ نو الله تبارک وتعالی د انسان هغه حالت ذکر کوي چې دی ډېر نا امید او ناشکره دی زما دا بنده. ولئن اذقنا الانسان، که اوسکو مونږ انسان ته منا د خپل طرف نه رحمتن څه نعمت یو احسان پې وکړو، نو هم دی اقرار نه کوي دا زما کمال، داسې نه وایي چې دا د الله د طرف نه دی، نو وایي نه 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 دا زما کمال، وایي دا د الله د طرف نه په ما باندې احسان دی، دا زما کمال نه دی. صحابه کرامو چې به ښه کار وکړو د هغې نسبت په الله ته. یو صحابي نه بل کس د مسلې تپوس، چې د مسلې تپوس یې ترې وکړو د صحابي نه، نو صحابي هغې کې وی ورګه زه ګورم چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې کې زما مخې ته څه راغلي دي. نو ډېره زمانه یې سوچ وکړو، یوې میاشته پورې سوچ، وی څه نه دي راغلي. یوه میاشت پسې وی زه اوس خپله اجتهاد کوم او مسله بیانوم. نو وی که صحیح مې بیان کړله صحیح، دا به د الله د طرف، او که غلطه مې بیان کړله نو دا به زما او د شیطان ده، بیا یې ما ته منسوب کوئ چې د غلطه مسله. نو که صحیح وه نو د الله د طرف نه وي، او که غلطه وه نو دا به زما او د شیطان ده. نو چې مسله یې څنګه بیان کړله نو یو صحابي تایید وی ما د نبی علیہ السلام نه دقه شان اورېدلي و څنګه چې تا فیصله وکړه. هغه سم خوشحاله شو، وی زما فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصلې سره برابر وختله، زما فیصله د نبی علیہ السلام د فیصلې سره برابر شو. نو صحابه کرامو چې به نیک کار وکړو د هغې نسبت پی الله ته، مونږ چې نیک کار وکړو نو نسبت یې ځان ته کوو، دا زما کمال، دا خو زه څوک یم که او زه داسې داسې کوم که نه. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، کو اوسکو مونږ یو انسان ته د خپل طرف نه رحمتا څه نعمت، ثم نزعناها، بیا یې راکاږو دې نعمت لره منه د ده نه، هغه نعمت ترې نه بیا واخلو، نو انه لیئوس کفور، دا انسان بیا لیئوس ناامید او کفور دی، بیا ناشکر، هغې عمر انعامونو ته نه ګوري او د دغې لږې ورځو هغې تکلیف ته بیا ګوري. ټول عمر روغ روغ نه چې خپه کې تکلیف راشي، یاره د خپې نه پوزې نه راغلی یم او تنګ کړی یم، مشره بابا کاکا دا 50 سال چې دی دا خپه روغ هغې ته نه ګوري، دا 50 سال چې دی د سترګې نظر برابر و هغې ته نه ګوري. خیر دی که اوس د الله د طرف نه څه تکلیف راغی نو 50 سال روغ نه وي، 50 سال دا سترګه روغه نه وه هغې ته ګوره. الله تبارک وتعالی وایي زما ناشکري مه کوه، زما نعمتونه که وګوري 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 نو سترګې به دې ستړي شي واپس به درته راووړي. که په قلم یې لیکي نو سیانې به ختمې شي خو زما نعمتونه به ونه لیکي. هر حالت کې څوک تر نه تپوس کوي څه حال دی، وایي الحمدلله، بس شکر دی دا الله حمد دی، په هر حالت کې زه وامه بس الحمدلله. لکه حالت تی بدی او ته وایي الحمدلله، نو فرشتي وایي یا الله د حالت بد دی او دې ستا شکر ادا کړي، الله ښه کړي ورله نو حالت یې ښه شي، او چې بدي او د بعضې بنده د ښه او دې ناشکري وکړي نو فرشتي وایي یا الله ښه دی او دې ناشکري کوي، دا څنګه چې ده وکړه الله داسې ورله کا، نو هغه به یي نو بیا به نیش. نو د بعضې سړي په دې خوله کې هسې نیش پروت وي چې د څه په باره کې دې تپوس کوي نو نیش، بس فریاد به کوي، بس د ده فریاد به ختم نه شي، دی به عمر له دا فریادونه. نو دا د الله تبارک وتعالی لویه د قدرت نښه شوله چې د ځمکې او د اسمانونو پیدایش. خو دې ځای کې ذهن ته دا سوال راځي
چې الله تبارک وتعالی وی اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل. نو ورځ او شپه خو دې ته وایي چې نور راوخیږي نو ورځ شروع شي، چې پرېوځي نو شپه راشي. نو ورځ او شپه خو په نور سره پیژندلی کېږي، او چې ځمکه او اسمان لا پیدا نو نور کوم ځای و، نو چې نور نو ځمکه او اسمان هم لا نو ورځ او شپه خو نو، نو څنګه الله په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل؟ علما وایي د دې معنی دا ده چې الله تبارک وتعالی د شپږو ورځو په اندازه باندې پیدا کړ. لکه نن سبا چې شپږ ورځې څومره موده ده او څومره وخت دی، الله په دومره وخت کې ځمکه او اسمانونه پیدا کړ. لکه د شپږو ورځو او چې څومره وخت جوړیږي د نن سبا په اعتبار سره، نو په دومره موده او په وخت کې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړ. بیا هم ذهن ته یو سوال راځي چې الله تبارک وتعالی خو قادر مطلق دی، خو چې وایي کن شن فیکون هغه څیز شي. الله چې دی د شپږو ورځو په اندازه پیدا کول، د شپږو ورځو په موده کې، نو په یو منټ او په دوه منټو په اندازې ولې نه پیدا کول؟ په کلمه د کونې ولې نه پیدا کول؟ علما وایي چې دا الله تبارک وتعالی داسې زروم پیدا کولی، خو چې په دې دومره ټیم کې پیدا کړل، نو دی دې مخلوق ته یوه ښوونه وکړله چې تاسو یو کار کوئ نو په طریقه او په اندازه یې کوئ، په قلاره هر کار کوئ، یکدم او دفعتن واحدتن کار مکو، په قلاره کار سرته رسوئ. نو الله هغه ذات دی چې پیدا یې کړل اسمانونه او ځمکه فی ستة ایام په اندازه د شپږو ورځو. وکان عرشه علی الماء، و عرش د الله علی الماء په اوبو باندې و، د الله عرش په اوبو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا یو فقیر صحابی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو دی د قد نه کرکوټې و، خو نبی علیہ السلام به وی د علم ګوډې دی، دومره علم فقاهت الله پوه ورکړې وه. د ده نه یو تپوس کوونکي تپوس وکړو چې دا عرش په اوبو باندې و، نو دا اوبه په څه باندې وي؟ نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وی دا اوبه په هوا باندې وي. هغه ورته وی دا هوا په څه باندې وه؟ وی دا د الله په قدرت. بس خبره ختم. عرش په اوبو، اوبه په هوا وي، او وی هوا د الله په قدرت باندې وه. نو د دې نه د الله لوی قدرت معلومیږي. لکه اوبه چې دی دا یو مایع څیز دی، او عرش د دې د پاسه ټینګ ولاړ. نو بیا بعضې علما وایي چې دا عرش د اوبو د پاسه او د دې په منځ کې فاصله نه وه، اوبه وي او بیا پې عرش. لویه نښه د قدرت ته چې په دې مایع څیز باندې، په دې نرم څیز باندې عرش ټینګ ودرېدل. او بعضې علما وایي نه، د دې په مابین کې د کائناتو فاصله وه د عرش او د اوبو په منځ. نو وکان عرشه علی الماء، و عرش د الله په اوبو باندې. آیا چې عرش الله اول پیدا کړی دی، د ټول مخلوق کې د ټولو نه اول څه شی پیدا شوی؟ بعضې روایاتو کې راځي وي د ټولو نه مخکې الله تبارک وتعالی عقل پیدا کړی، دا په ټول مخلوق کې اول الله پیدا کړی. بعضې روایاتو کې راځي چې نه، الله عرش د ټولو نه ړومبی پیدا کړی. او بعضې روایاتو کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور الله ړومبی پیدا کړی دی. او علما وایي اصح روایت دا دی چې د ټولو نه مخکې الله تبارک وتعالی قلم پیدا کړی، د ټولو نه مخکې الله قلم پیدا.
په قلم باندې بیا تقدیر ولیکل. نو د ټولو نه مخکې الله تبارک وتعالی چې مخلوق کې پیدا کړی دی نو هغه قلم دی. اول قلم پیدا شو، په قلم باندې بیا تقدیر ولیکلی. نو وکانه عرشه علی الماء، وہ عرش د الله علی الماء په اوبو باندې. لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وی دا نظام مزمک او اسمانونه می پیدا کړل، عرش می پیدا، زمک او اسمانونو منځ کې می تاسو لد ژوند د تیرولو سهولیات پیدا کړل. دا ولې لیبلوکم ایکم احسن عملا، د پاره د دې چې الله امتحانو کې پتاسو کې چې تاسو کې بسوک خیسته عمل کوي. ډیر عمل نه، د چا عمل بخیسته وي. نو دنیا یو امتحان، مونږ ته یو پیپر میلاو شوی. پیپر هر سړی ډکی لګیا دی او نتیجه به په ورځ د قیامت باندې به نتیجه اورول کی. دا اوس مونږ په یو امتحان کې یو پیپر شروع دی. لیبلوکم امتحان ته وي د پاره د دې چې امتحانو کې الله پتا سو باندې ازمیخو کې الله پتا سو باندې. نو دا د الله امتحان شروع دی او مونږ ته پیپر یې میلو. اوس مونږ پیپر یې ډکو او آخرت کې به نتیجه او اعلان به وشي. پلان کې د پلان کې زوی عمل نامه ورته په خلاص کې میلو شو، داسې کامیاب شو چې بیا پسې ناکامي نشته. او دا ریزلټ به اوټ کېږي چې پلان کې د پلان کې زوی په ګس لاس کې ورته عمل نامه میلو شوله، او پلان کې د پلان کې زوی ناکام شو. او چې په ګس لاس کې ورکوي، علما وایي دا لاس به ولدسې د ملا د طرف نه په خېټه کې داسې روباسي او داسې به عمل نامه والي. نو د دې امتحان ریزلټ به اوټ کېږي. دا ډېر لوی امتحان دی. لیبلوکم ایکم احسن عملا. دا الله په مونږ باندې امتحان کوي. امتحان شروع دی. تاسو به لیدي چې د ماشومانو پیپرې شروع شي، سهارې مور سکول د وخت نه ګینټه وختي لیږي، پاسه بچیا امتحان کې پیل نشي. دا مور دا فکر کوي چې دا بچی چې سحر خوده دی او د ده نه مونځ کېږي دی د آخرت په امتحان کې پیل کی. غټ امتحان خدا دی. دی سار لټی نه چې پاسه بچیا د آخرت یو لوی امتحان دا روان دی، هغې کې ګورې پیل کېږي. هغې کې چرته پیل نشي. ګورې دنیا کې پیل شي نو پاس پشي، خو کو آخرت کې پیل شي نو ګورې بیا پاس کېده نشته دی. نو لیبلوکم ایکم احسن عملا، د پاره د دې چې ازمیخو کې پتاسو باندې چې کم یو به پتاسو کې خیسته عمل کوي. نو د الله د طرف نم دا امتحان شروع دی. دې پر چولم تیارې کوو، دې کیم خیال کوو څنګه چې د سکول امتحان له دنیا کې امتحانونو له تیارې کوو. نو الله به څه ګوري؟ احسن عملا، چې د چا عمل خیسته دی. منځ کوه خو خیسته کوه، خو په پټه طریق کوه چې تینا ګس لاس خبر نشي. لږ عمل کوه خو خیسته کوه او کرای کوه. مت کې به الله بعضې خلق رو بني، ورته به وایي عمل د پلانکي د پاره کړی په دنیا کې چې پلانکې مې وویني او پلانکې خبر شي، ورشه د پلانکي نه خپله بدله وغواړه چې بدله درله درکړي. تا وی چې پلانکې راته ښه سړی ووي، پلانکې راته ښه سړی ووي، پلانکې راته ښه سړی ووي، نو ورشه د هغې نه نن خپل بدله وغواړه. تا خو د شهرت دپاره دا کړي وو، د شهرت دپاره لګیا وې، ورشه اوس د هغې نه بدله وغواړه. حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی په شهرت پسې ولګي، دا عمل کومه چې په دې سره مشهور شمه، وی الله پاک دې شهرت ته واله کی، الله ولا دا شهرت ورکی ویزا تا دا غوښتو دا واله ګرځه په دې پسې، ما سره دې څه نشته. نو احسن عملا، دا عمل به طول کیږي، طول چې کروالی پکې څومره دی، خطا کېده به پکې نه وي، ډېروالي ته به نشي کاته، طول به کیږي چې دا څومره ښایسته دی. ولئن قلت انکم مبعوثون،
او کته دی ته وای چې انکم مبعوثون تاسو به دوباره پاسولې شئ من بعد الموت رستو د مرګ نو لیقولن الذین کفروا نو خامخا وایي هغه کسان چې کافران چې ته ورته د باس بعد الموت خبرو کې چې دوباره ژوند را روان دی هغې وایي ان هذا الا سحر مبین نه ده دا خبره د دوباره ژوند مګر دا خو ښکاره ده دا رښتیا دي اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون مونږ به ریزه شو بیا به دوباره څنګه پاسو نو د مسلمان به دا عقیده مضبوطی چې دوباره ژوند دی الله ته مې حاضري ده او د دې امتحان رزلټ به مې اوټ